یعنی دا نن سبا چې د سوشل میډیا دا کومه فتنه راوتې ده او کومه چپه د فتنې راغلې ده که نه، نو بیخ بنیاد یې د پښتنو وویستو. دا ته زه حق وایم، بیخ بنیاد د پښتنو ووتو. دین زموږ نه خو ګډوډ شو، دینداري لا ودي چې کومه ډېره چې دا فتنه راله یو ښه کمزوری شو. دعوت د ګمراهانو خلکو ډېر شو. جنکۍ ټیک ټاک او فیسبوک او یوټیوب ته راوتې د پښتنو، هلکانې ګډېږي، اجړاګان پکې را پیدا شو. د نشې او د شرابو او د ساقي د جام او د سرو شونډو صفتونه عام په ویډیوګانو کې کېږي. ابلوز یو ماشوم ویډیو مې کته، شاعري کوله. ماشوم هسې تقریبا 11-12 کاله عمر به و، ډېر ذهین و. نو دا ماشوم په دې شعر کې د ساقي جام یادوي. لکه چا خو اورېدلي دي که نه، خو د بل چا نه متاثره دی. هسې ما سوچ کوم دا وګوره دا ماشوم د دې وخت نه دی جام د ساقي یادوي، نو دی به چې ته کوشش نه کوي چې آخر دا جام د ساقي دا خو وسکو چې دا څنګه وي، چې بله خلک یې دومره یادوي شاعران. دا سرې شونډې څنګه وي، دا تور زلفان څنګه وي، او دغه قصې. دا ماشوم نو وپېژنئ خپل دشمنان او وپېژنئ خپل خیرخواهان. یو عالم ناست دی، ستا بچي ته د الله په کور کې ښیي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قاري صاحب ورته وایي وایه زویه الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. یو سړی ستا زوی ته خودکشي ښیي، نشې تماشې ورته ښیي، د عشق خبرې ورته ښیي، چې دواړو کې فرق نه شي کولی. هغه ډېره مخکې قصه راغلې، تاسو ته مې ویلو که نه، کراچۍ کې هلک او جنۍ چې تقریبا 12-14 کاله عمرونه، دواړو ځانونه وجلي دي. وایي دا په یو بل مینو او یعنې رشته یې نه کېده. 12-14 کاله دوی ته چا وښوه د عشق دا قصه، او بیا دوی ته چا دا قصه وښوه چې کله دا ونه شي نو سړی ځان وجني. او روان سکول ته و که نه، مخکې چې مونږ خو چې څه جاښه جوړېږي په مدرسو او په جامعاتو یې ور واچوي چې وایي دا د دیني طبقې دا کار کړی، دا سکول والا و. نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي. نو مینه د چا سره کوئ؟ د خیرخواهانو سره چې تا رابلي د خیر طرف ته.